الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظیم. ډیرو محترمو مشرانو، ځوانانو، شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، مجاهدینو، ټولو حاضرینو او د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زه خوښ وم چې نن د جمعې ورځ ده او زه به دغه مشاعره کې اشتراک وکړم او صرف واورم، نو زه نه غواړم چې دغسې یو قطعه راولم په مابین کې یا انفصال راولم چې دغسې شروع وایي موږ خالي اورېدلی او خوشحاله په دې وو. خو چې دی نوم واستئ صرف دوې درې خبرې کول غواړم. هغه دا ده چې د خصوصا د ننګرهار علم، ادب او شعر و شاعري پرور ولس او ځوانان او دغسې مجالس ښایي د دغو ځایو سره چې هغوی سابقه په دې کې نوم او د هغوی اثرات او د هغوی ویناګانې، د هغوی شعر و شاعري، ادب و فرهنګ و هر څه د وخت نه پر دې باندې ګواه دي. او بل الحمدلله چې نن دغسې یو ځای وینو چې د اسلامي نظام په راتګ سره موږ وینو په مختلفو ولایتونو کې هر کله دغسې مجالس لرو او دغسې مشاعرې لرو. د دغو ځوانانو دغه ابتکار ته موږ په ډېره درنه سترګه ګورو. که موږ وخت درلودی نو هر وخت به په هره مشاعره کې موږ اشتراک کولی. تاسې باور وکړئ ستاسې حماسې او ستاسې ترنم او ستاسې شعرونه دا ولسونه را بیداروي، هغوی ته حماسه ورکوي، هغوی ژوندي ساتي. ژوندي هم په اقوامو کې هغه څوک دي، بلبلان د اقوام هم هغه څوک دي چې هغوی د یو قوم د هغوی تهذیب، د هغوی فرهنګ، د هغوی کلتور، د هغوی شعر و شاعري و ادب هغه را ژوندي کول غواړي او خلکو ته حماسه ورکوي. او خصوصا په دې برخه کې بیا د ځوانانو چې د هغوی خپلو مشرانو د تېره سوو او د خپلو هغه کسانو چې هغوی په تاریخ کې ځلېدلي دي د هغوی تاریخ را ژوندی کول دي. الحمدلله اوس د دې وخت راغلی دی چې موږ نه یوازې د خپلو مشرانو هغه تاریخ، د هغوی فرهنګ و د هغوی تهذیب هغه څه ولس ته را ژوندي کوو، هغوی ته ور یادوري کوو، بلکې نور د دې هغه وخت راغلی دی چې هغه خپل چې افغانانو درلودی د دوی فرهنګ، د دوی ادب هغه څه وخت راغلی دی چې هغه نور تقویت کړو او ځوانانو ته فکر ولور کړو چې نن دغه وخت دی چې هغه د قلم، د ژبې و د کتاب و هغه خپل وړتیا چې هر څوک په هر ځای کې لري هغه باید دی د هغه ابراز وکړي، هغه ښکاره کړي خلکو ته او ولس ته یې ورسوي. او دوهم ټکی پکې دا دی چې موږ یقینا زموږ دغسې حماسي او ترنم و شاعري و شعر و دا اکثره ځوانه طبقه بلکې ټول تعلیم یافته طبقه دا اوري. په دې کې زموږ خواهش دا دی چې موږ هغه څه وکړو چې هغه د آینده دپاره زموږ ستاسې د ځوان جیل، د ځوان نسل، د آینده طبقې دپاره او زموږ ستاسې آینده نسلونه چې راځي لکه پخوا چې هم د دوی د باتورۍ و او د دوی میلمه پالنې، د دوی د هغه ښو عاداتو هغه څه چې په دې جامعه کې یې ستایل کېدل د همیشه دپاره افغانان په درانه معلومېدله هغه څه را وړاندې کړو او وخت په وخت باندې خپلو ځوانانو ته دغه نظر بله ورکړو چې موږ هغه څه په خپلو اشعارو پکې را څرګندوو چې هغه د دې ولس درنښت پکښې و، د دې ولس درندوالی، بهادري، د هغوی تاریخ. الحمدلله که د افغانستان تاریخ ته وګورو یقینا په ټولې دنیا کې د ټولو دنیا پر ستوري باندې یې سیوری کړی د ستوری دی. یقینا هغه تاریخ دی چې هغه که شاعر هر څومره وکولی شي یقینا هغه نشي په هغې کې دی نغښتی چې دا ټول هغه اوصاف چې افغانانو ته الله پاک ورکړي یا هغه د دوی تاریخ دی یا نصرتونه الله پاک کړي دي هغه څه یقیني په شعر او په کتاب په دغه کې نشي کولی چې دغه ټول حق دغه ادا کړی شي. الله له دې حمد وي. اوس موږ دپاره پکار دا ده چې خپل ځوانانو ته هغه شعر و شاعري، هغه ادب، هغه ترنم، هغه شعر هغه څه ور وړاندې کړو چې هغه زموږ ستاسو د اقوامو، زموږ ستاسو د ولسونو د اسلامي نظام تر سیوري لاندې وحدت راولي. هغوی ته هغه څه ور وښیي چې د دې ملک ارتقا راولي. کیدای شي
موږ یو کلو نه وایو چې همیشه ټول شیان به برابر په یو ځل سره، خو الحمدلله ډېر غټ فرصت راغلی دی، ډېره ښه موقع مساعده ده. راځئ د دې نه استفاده وکړو. بیا هم د دنیا نه اوس موږ په قراره نه یو، زموږ د افغانستان د دښمنانو، د اسلام د دښمنانو په قراره نه یو. هغوی اوس هم بیا دغه حالت مخشوش غواړي، هغوی بیا هم په دې کې کوشش کوي چې د خپلو تبلیغات په مخ باندې د دې مخنیوی وکړي. ولې الحمدلله که په ولسونو کې دغسې ژوندي خلک، ژوندي شاعران، ژوندي ترنم والا، دغسې کسان، لیکوالان، ادیبان خپل قلم او خپلې ژبې ته دوام ورکړي، او انشاءالله زه دا امید لرم چې د هغوی دغه نورې هیڅ به هم دغسې په خاورو لاهو کېږي، لکه چې د ټکنالوژۍ و د ډالرو په نور څه باندې زور وولی چې ونه کولی شو. الحمدلله دا یو ویښ ولس دی، دا یو ویښ ملت دی چې هر وخت دی ویښ اوسېدلی دی، دا ویده نه دي. او د دوی د ویښېدو د بیداره کولو دپاره بیا هم هغه ځوانان دي لکه نن چې راغونډ سوي دي یا بیا راغونډېږي، و ځوانانو ته هغه ښه افکار و هغه اشعار ور یادوي، یا یې وایي چې هغوی د اسلافو، د هغوی د نیکهګانو، د هغوی د باتورانو او د هغې هغه خلک چې قرباني یې ورکړې د دې ملت ته او د دې دین دپاره هغه ور یادوي. نو هېڅکله به دا ویده نه وي، او دا به همیشه ویښ وي، او دا به همیشه انشاءالله کامیاب وي لکه کامیاب چې اوسېدلی دي. کامیابي په دې کې نه ده چې هر سړی به میلیاردر کېږي، کامیابي په دې کې نه ده چې هغه به په دنیا په صرف په یو ترقۍ پسې روان دي. کامیابي هم دا ده چې د خپلې خاورې ازادي، د خپل اسلامي دین، د خپل اسلامي نظام تر سیوري لاندې څوک واوسېږي، په حریت کې وخت ادا کړي. ډېر خلک سته دا ټول شیان ورته مهیا دي، خو حریت یې نسته. ډېر ملکونه داسې سته چې هغوی اقتصاد ښه دی، حریت یې بیا نسته. ډېر خلک داسې سته چې هغوی نورې چارې برابره دي، خو تر ټولو مهمه چې دغه زموږ ستاسې لپاره ازادي، او الحمدلله په هغه کې زموږ ستاسې ټول مسلمانان یو، بیا زموږ ستاسې اسلامي نظام، دا زموږ ستاسې هغه څه دي چې هغه په دنیا کې د دغه دپاره موږ بل ساری نه لرو. الله له دې حمد وي. او دغه ځوانانو سم بیا هم ښایست دا دی چې دوی بیا نور هم د خپل کوم په دغه بخش کې دی همیشه اوسېږي، نور هم دې ته ترقي ولره ورکړي، بیداره واوسېږي، ویښ واوسېږي، او موږ دوی سره یو هر کله به انشاءالله چې هر ځای کې یو ځای کېږو او دغه ته به وده ورکوو. خو په کوم ځای کې کوم یو داسې شی وي چې هغه خدای مکړه د دې مخنیوی کوي یا خلک د هغه نه زړه ماتېږي، هغه به د مشورې د لارې سره شریکوو، او هغه به په دغه اطلاعات فرهنګ که وزارت دی، که ریاست دی، که ولایتونه دي، حتی الحمدلله ټول په دې باندې پوهېږي چې زموږ د ملت وحدت په څه کې دي، ترقي په څه کې ده، د هغوی یو موټی اوسېدل په څه کې دي، د هغوی د کامیابۍ رازونه څه دي. نو دا مشورې به کوو. خامخا به راځي په کور کې په خپل فامیل کې هم کله کله یو ورور د چا بچی کله کله د خپلې لارې لږ اخوایي، خو چې کله په هغه کې تفاهم موجود وي، یو د بله ناسته پاسته موجوده وي، یا داوري موجوده وي، نو هغه جوړېږي، او کور به جوړ شي، هغه ولسوالي به جوړه شي، هغه مملکت به انشاءالله جوړېږي. الله ته امید لرو. نور زه نه غواړم چې خبره ډېره اوږده کړم، د ټولو له مننه چې دلې راغلي دي، الله پاک دې اجر ولره ورکړي، او د ټولو نه غواړم چې موږ ټول ته الله توفیق راله راکړي چې د خپل آینده نسلونو دپاره ښه اسس کښېږدو، ښه اساسونه کښېږدو، د هغوی دپاره ښه هغه څه کښېږدو چې هغه د خپل ملت او د خپلو مشرانو او د خپلو بهادرانو هغه همیشه د هغوی یادونه یاد وساتي او خپل ملت ژوندی وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.